غرونای مسکا کوي بیا هیواد زلا کوي سیمې آباد دي بل ډول ښکلا کوي غرونای مسکا کوي بیا هیواد زلا کوي سیمې آباد دي بل ډول ښکلا کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو هیوادوالو، کندهار ښاروالۍ د خپلو انکشافي کارونو په دوام د شکاپور دروازې سړک د اساسي رغولو چارې پیل کړي دي. دغه سړک چې تقریبا 2.7 کیلومتره اوږدوالی او د 40 متره په پلنوالي سره په اساسي ډول رغول کیږي. د دې سړک د رغولو چارې څه موده مخکې پیل شوي دي. اوس فعلا یې د وروستۍ برخې د کریزه کولو کار جریان لري چې انشاءالله ډېر ژر به یاد سړک ټولې رغنیزې چارې بشپړې سي او د ګټې اخیستنې لپاره به پرانیستل سي. دغه د ننګو څلی دا د غیرتونو دا د ستر جلال ټبر دا د ستر اوبه ولاړې وې څوک په نس د دغه دوکاندارانو د دغه دپاره بیخي ډېره وسایي شوله. جمعچ الله دغونه خوشحاله یم چې بیخي زیات بې اندازې ډېر ورته خوشحاله یم. زما نوم جان آغا دی وروره. دا سړک سره موږ ډېر په تکلیف وو، دوړې به وې، کاروبار به مو نه سوای ځینې کولی. اوس ډېر خوشحاله یو چې خدای پاک موږ ته دا سړک دا دی خلکو ته وتوانېدل چې دا سړک یې جوړ کړي. غرونای مسکا کوي بیا هیواد زلا کوي. الحمدلله ځینې راځي د ښاروالۍ څخه او خپل د کار څخه ولي چې دا کار د شکاپور دروازې سړک دی. خپل کوشش موږ سره کوو چې په ښه کیفیت یې جوړ کړو. زما نوم چې دی سید ولي دی او د دغه جارات پر سړک باندې کار کوو. نو د انجینرانو دغه څخه ډېره مننه چې دا ځوانان یې اخته کړي چې داسې نور ځوانان هم داسې نور سره اخته دي او د دې چې کور ودان شي چې معنا موږ اخته کړي یو. افغانستان هیواد دا افغانستان هیواد ته چټک قدم اخلو ځو د ابادۍ په لور. مټې موران غښتې دي بیا د نیکمرغۍ په لور. کار پر غونه کړو شی درملنه کړو.